السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو خدای دې تاسو په ټوله ته روغ او جوړي. ملګرو ستاسو موبایل هک شوی دا، ستاسو وایس کال بل څوک اوري یا هم ستاسو کوم سمس یا هم ټکس میسجونه چاته کوي هغه بل څوک ګوري او کنه ګوري. که چیرې هم تاسو په دې ویره کې چې زمونږ دا کوم وایس کال دا یا هم ټکس میسج دا بل څوک ګوري او تاسو غواړئ دا معلوم کړئ چې څوک ګوري او کنه ګوري چې تاسو ویره وي چې دا څوک ګوري نو دا ویډیو تاسو لپاره ده. په دغه ویډیو کې تاسو دوه کوډونه درخیم. په دغه دوه کوډونو باندې تاسو کولی شئ چې معلوم کړئ چې زموږ وایس کال څوک اوریدلی شي، یعنی هغه لمبر به هم درته شو چې کوم لمبر چې تاسو وایس کال یا هم کوم میسجونه پیغامونه چا سره کوئ هغه درته معلوموي. نو ډیره خوندور او معلوماتي ویډیو دا ویډیو راڅخه تر پایه پورې وګورئ. انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو ته دوه کوډونه درښیمه. په همدغو دوه کوډو په وسیله تاسو کولی شئ خپل د موبایل وایس کال همدې ترڅنګ ټکسټ میسج معلوم کړئ. نه تنها دا نور ډېر شیان هم تاسو چې کولی شئ چې زموږ دا شیان نور څوک اورېدلی شي او که نشي اورېدلی. دا ملګرو ډېره زیاته مهمه ده خبره ده چې باید موږ خپل موبایل څنګه خوندي وساتو. کوم زیاتره وخت پوهېږو چې موږ خپل موبایل شخصي وي، زیات چاته زنګ کوو او نه غواړو هغه زنګ د بل څوک واوري، یا هم د خپل د کور موبایل وي یا هم بل زنانه موبایل وي هغه موبایل کې تاسو دا کار وکړئ چې یا د هغه موبایل زنګ خو به څوک اوري او که نه اوري. نو ډېره خوندوره ویډیو د ویډیو راڅخه تر پایه پورې وګورئ. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه سوه ویډیو سره لایک او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ښه نو ملګرو دې لپاره چې تاسې معلوم کړئ چې زموږ د وایس کال یا هم ټکسټ میسج یا دې ته ورته نور شیان خو به بل څوک ګوري او که نه یې ګوري. که دا ویل لرئ نو ډېر اسانه ده ملګرو. تاسو خپل لومړی ډایل بټ راخلاص کړئ. د ډایل بټ مو سره خلاص کړه، ستاره زینه به ووهئ، 21 بیا به ووهئ، بیا به زینه پسې ووهئ، بیا به خپل سیم کارت ورته انتخاب کړئ. نو دې څخه وروسته ملګرو تاسو ته دغسې راځي ملګرو ته وګورئ کال فارورډینګ. زما د وایس کال چې د ملګرو دغه لمبر سره وصل شوی ده ملګرو. دا زما خپله لمبر ده خو ما خپله وصل کړو سره دې لپاره چې تاسو ته یې راهنمایي وکړم چې دا ورته وګورئ ملګرو. زما لومړی سیم کارت څخه کوم میسج راځي هغه ډایرکټ ځي دوهم سیم کارت ته، یعنې ما د خپله دا کار کړی ستاسو د پوهې لپاره. ورته وګورئ ملګرو زموږ وایس کال چې ده بل څوک اوري. لیکلی وایس صحیح شو ملګرو. که چېرې تاسو دغه ځای کې پام وکړئ لیکلی وایس او دلته هم نمبر لګوي، دغه نمبر کولی شي زموږ ټول وایس بخښنې سره وایس کال واوري. نو که چېرې تاسو سره خدای نخواسته داسې کار سوی نو دا به تاسو څنګه بندوئ. دې بندولو لپاره ملګرو دوه زینه ووهئ، بیا به زینه ووهئ، دا بیا څنګه ملګرو اوکې کوئ. دلته ملګرو موږ ته راځي سکسسفول. خانه ملګرو ته ګورو دا څنګه شو اوس ایریز شو، یعنې اوس څوک نشي کولی زموږ د وایس کال واوري. نو بیا هم ستاسو لپاره هماغه کوډ وهم بیا آیا هماغه شته او که نشته ده. نو که چیرې موږ دلته اوس وګورو ملګرو ورته وګورئ یعنې وایس کال ناټ فارورډ، ډیټا ناټ فارورډ، هلته ګورو سمس ناټ فارورډ، دا نور ټول شیان چې دي ملګرو ټول ته لیکلی ناټ فارورډ. نو که چېرې تاسو سره هم ملګرو دا کار شوی نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ معلوم کړئ چې زموږ وایس کال بل څوک اوري او که نه یې اوري، هم زموږ ټکسټ میسجونه نور څوک ګوري او که نه یې ګوري. نو هم ملګرو دا هم لنډه ویډیو هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا زموږ د نن ورځې ویډیو چې موږ څنګه کولی شو خپل موبایل وایس کال همدې ترڅنګ ټکسټ میسج معلوم کړو چې بل څوک یې ګوري او که نه یې ګوري. نو که چیرې مو هم ملګرو دغه ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سره سبسکرایب کړئ. نو تر بیا پورې چې داسې خوندور او معلوماتي ویډیو له ټکنیکل احمدزي یوټیوب چینل څخه تاسو اپلوډ کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاستئ ښاد او آباد اوسېږئ.